ولاړ چې د سوي تاسو خمین جای کې السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو خواږه نامه رحیم زاده. جی تعلق هم د کوم ځای دی؟ د دې چوک کې د دې بچکټې چوک. او جی جی نو تاسو نه پوښتنه کوم جواب راکړئ. بالکل ولې نه جی. دا تو وایا چې په انډیا کې یو ښځه اوسېږي د پاکستان ښځه ده نو موږ پاکستان کې نشو ښخولی اخر والی نو هغه خو هلته اوسېږي جو هلته به ښخېږي نو فرض کړه چې هندوه ده جو هلته به یې سېږي که مسلمانه ده جو ښخوي به یې دلته ولې نشي ښخولی نو په دې وجه چې کوم ځای کې فیملي مور او پلار وي او هلته کې خلک غوره کوي که نوره فیملي دلته ده هغه دې صرف چکر لتل ښه جي هغه پسې بیا تا خپل جاز ولېږې که نه نو پای پسې خو زموږ وزیر اعظم صاحب ته دا خواست چې جاز پسې ولېږي او راوچته یې کړي ستا خپل جاز دی نه سیو چې لاړ بشو پسې او جي لاړ به شو راولو بیا خپل وطن او بالکل راولو مسافر وایګان دي ګوري څه میسج بس زموږ خدا میسج دی چې موږ په خپله مسافر یو په ملیشیا کې به هلته پاتې کېدو اوس راغلي یو په چوټۍ باندې او وخت وشو چې دا جازونه مازونه بند دي او نشو تللی که نه لارې بند دي نو زمونږ وزیر اعظم صاحب ته هم دا خواست دی نورو کسانو ته هم دا خواست دی چې زمونږ دپاره څه ناڅه هغې حکومت ته څه ووایي چې لکه زمونږ پرمټې څه ختم شوي دي څه په ختمېدو دي او دلته بېروزګاري ده او هر سړی بور شوی دی سره زما چې د سوي تاسو هم جای کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ امیر ساجد. جی تعلق؟ باجکټه. باجکټه تعلیم مو کړی؟ جی. څه سره شوق دی څه به جوړېږئ؟ نو بس د خلکو خدمت کول غواړي په هر فیلډ باندې چې که نه لازمي نه چې یو سړی انجینر جوړ شي یا ډاکټر جوړ شي کورس جوړ شي لکه خدمت دې وکړي د خلکو او بل خبردار چې زموږ خلک تعلیم کې د تعلیم په لحاظ سره مطلب صرف دغه دوه سیزونو ته ډېر زیات توجه ورکړې ده اصل سیز چې که نه فاینانشل ایجوکیشن پکار دی چې یو شعر ولا ډالۍ کومه وی چې رانه زه ګلونه مه راکوه چې رانه زه ګلونه مه راکوه او مال اشنا غمونه مه راکوه چې د ملنګ کړم د خپلې کوڅې د بل په لاس خیرونه مه راکوه او بل یو شعر دی وی خپلو ته پردو لاسونه ونیول خپلو ته پردو لاسونه ونیول او ګل ته چې ازغو لاسونه ونیول خپلو ته پردو لاسونه ونیول او ګل ته چې ازغو لاسونه ونیول او روغو کو لاسونه رانه واخیستل ما ته لیونو لاسونه ونیول روغو کو لاسونه رانه واخیستل ما ته لیونو لاسونه ونیول شیخ لا مې درته څه ویلي نه و چې زر دې په تسبو لاسونه ونیول کلیپینګ څوک دی کلیپینګ د ټول نړۍ بیا خبردار چې ټیلنټ غواړي او ټیلنټ زموږ په خلکو کې شته دی او هر ځای کې مطلب دوی یریږي په ډاډه باندې دوی خبره نشي کولی نو پکار دوی لپاره داسې یو ځای دی یو سیستم دی لپاره چې دوی په ځای کې دوه درې خبرې کول غواړي او کولی شي صحیح شوه چې دوه درې خبرې کوي او د هغې په وجه باندې چې دوی ته یو خاص داد میلاویږي او دوی په هر ځای کې خبرو کول غواړي. ستاسو نوم؟ انجمام جی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ بچکټې ټول نه تیز رفتار څه شی دی؟ وایه که نه تیز رفتار سلطیب خو به دی کتونکو تاسو کته شی او بل د ګل په شان مشر ولاړ چې د سوي تاسو خمین جای کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خواږه نامه؟ سید زمان جی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ کولیاړې اوسېدونکی یم باشکړې پاډه کې مې بټۍ ده روټو تنور مې ماشاءالله ماشاءالله. نو ستاسو نه پوښتنه کوم جواب به راکړئ؟ کوم شی دی خپې شته بیا هم په سر ګرځي خپې شته په سر ګرځي هغه به سمې نو چې په سر ګرځي Da basi gapi. Pasawa. Yaleka pasawa. Oh my god. اوس که شیرونه درځي شیرونه خو نه راځي نه درځي ټاپم نه درځي اوس په اخره کې مسافر بیګان دی ګوري ستاسو هم څوک په بخري ملګري سب میسج ورکړي بس زمونږ ټول مسافرونه چې کم مونږ ګوري هغه د الله پاک آباد لري او خدای دې تاسو ستړي نه پیخي او خدای دې په خپل وطن باندې ثواب وکړي د ټولو مسلمانانو هغه پنجابیان دي که پښتانه دي که هر ملک والا دي خدای دې په خپل مل ثواب وکړي پوه شوې زمونږ خدا میسج دی پوه شعر خو بس مونږ له راضي نه نو څه به ووایو او د شعرونو وخت زمونږ تل دی که نه اوس کاسې بس کارو ماشاءالله. ستاسو یو جهان مننه کتونکو څنګه چې تاسو اورئ دوی د خوږې خوږې خبرې امید لرم ستاسو به هم خوښ وي نور تپوسونه Da basi gapi. Pasawa. Yaleka pasawa. Oh my god. کتونکو تاسو کته شی یو بل رو ولاړ چې د سوي تاسو خمین جای کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خوږ نوم؟ وزیر سید. جی تعلق هم کوم ځای سره دی؟ بچکټې. بچکټې سره کاروبار څه کوي؟
مسیوبون فرانچایز والے سره ماشاءالله مسافر بایگان د ګوري سم میسج ورکړه بس مسافر خدا پاک او خاد او باد لري او خدا پاک ته چې دینو په خپل ډکو منګولو باندې خپل عمل تراولي او خدا پاک ته خوشاله ساتي او ته موږ دواګانې کو جی سره چې په اخر کې ته په دلو سلامونه اوس په اخر کې ته ډېر سلامونه نه یو شعر خو ته علیکم یاره شعر غوړل نه راځي نه تپم نه درځي نه خو ته تاسو Yale ka. Da basi gapi. Pasawa. Yale ka pasawa. Oh my god. तुम पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते ऐसा करते हैं क्यों हम नहीं जानते बंद गलियों से छुप छुप के हम गुजरने लगे सारी दुनिया से रह रह कर हम तो डरने लगे हाय ये क्या करने लगे क्या यही